یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د ښځې ماشوم پیدا سي بیا تر کومه وخته کوروالي ورسره منع ده؟ الجواب بالله التوفیق. محترمه، د کومې ښځې چې ماشوم پیدا سي نو د دغه ښځې د نفاس موده چې کوروالي پکښې منع ده زیات 40 ورځې ده. که د دې ښځې مریضي 40 ورځې وه نو دغه 40 ورځې کوروالي ورسره منع ده. او که تر 40 ورځې واوړي بیا هم وینه وي بیا مشکل نه لري، کوروالي جایز ده. او که چیرې یوه ښځه تر 40 ورځو مخکې پاکه سي، پر 20 باندې، پر 25 پر 30 یا د دې څخه لا مخکې صفایي ورته حاصله سي، هغه خپله په دې پوه سي چې زه نوره صفا سوم، مریضي نه راته راځي، نو بیا د دې ښځې سره خپل خواهشات پوره کول او دغه ښځه بیا عبادات چې کوم پر غاړه دي هغه کول، دا ټول بیا کولی سي.